بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې. د نن ورځې موضوع ده د کوچني اقتصاد دوهم چپټر څلورم لوست. په تیر درس کې ما تاسو ته پروډکشن پاسبیلیټي فرونټایر شرح کړي. د نن ورځې په درس کې زه غواړم تاسو ته پر دوه عنوانو باندې بحث وکړم. یو اکنامست از ا پالیسی میکر، اقتصاد پوه لکه پالیسی جوړونکی. دوهم پازیټیو انالایسیس ان نارمټیو انالایسیس، یا پازیټیو سټیټمنټ یا نارمټیو سټیټمنټ. را به سمه اول به په دې بحث درته وکړم. اقتصاد خپله ډېر پراخه موضوع ده او ډېر څه په بر کې نیسي، او هر څه چې موږ د هیواد دپاره کوو موږ کوشش کوو چې دا یو پرمختګ په هیواد کې راوړو. اقتصاد خپله د هیواد په آبادۍ کې ډېر رول لري، ډېر غټ رول لري. د هیواد آبادي پر اقتصاد ولاړه ده. که چیرې زموږ سره دا پوښتنه وي چې څنګه کولی شو چې موږ اقتصادي گروث یا اقتصادي وده پر څنګه پر مخ رابوځو، دا یو. دوهمه، موږ څنګه کولی شو چې د بیکارۍ سطحه راکښته. دا ټول سوالونه که د انسان په ذهن کې دا سوالونه جوابونه زموږ اقتصاد په اساساتو کې شته او دا په هغه پسې مربوط دي. اوس غواړم what is the exact relationship between policy maker and economist. د پالیسی میکر یا د پالیسی جوړونکي او د اقتصاد پوه تر مابین کومه رابطه ده، یا د دوی هغه اصلي رابطې باندې بحث کوم. دا په اصل کې دوه مختلف رولونه دي، یو بل ته ورته کړنې نه دي. how do we frame economic policy یا how do we build economic policy؟ څنګه کولی شو چې موږ اکنامک پالیسی جوړه کړو. اصل کې کله چې د پالیسی بحث راځي، پالیسی جوړونه د پالیسی میکر ده یا جوړونکي ده. کله چې موږ پالیسی جوړو په دې کې موږ مختلف فکتورونه په نظر کې نیسو. په هره پالیسی کې دا یو واقعیت دی چې اقتصادي ګایډنس ته ضرورت شته. اقتصادي ګایډنس هغه پر ډېره اقتصاد ولاړ وي. د هغه په بغل کې نور فکتورونه هم شته چې موږ په نظر کې نیسو. یا یو اکنامیست د خپل نظره جوړي او پالیسی میکر به د خپل نظره جوړي. موږ انیکوالټي هم پکښې کې نیسو پالیسی. موږ امپلیمنټیشن یعنی څنګه کولی شو چې موږ دا پالیسی په دا هیواد کې عملي کړو. موږ سیاسي اړخ هم پکښې نیسو، د سیاسي لحاظه هم پکښې ګورو. کله چې پالیسی جوړو د سیاسي لحاظه هم هغه طرف هم پکښې ورته متوجه کېږو. د هغه په بغل کې موږ تر ټولو مهم یو بل فکتور چې دی هغه سوشل ډیویژن دی. سوشل ډیویژن اصل کې ټولنیز تقسیمات دي. د ټولنیز تقسیمات څخه زموږ هدف دا دی چې په ټولنه کې د مختلفو کلتورونو، د مختلفو مذاهبو، د مختلفو ذاتونو، د مختلفو خویو عادات خلک پکښې اوسېږي. نو کله چې پالیسي جوړېږي زموږ د پالیسي تمرکز یوازې د اقتصادي لحاظه نه دی، د نورو لحاظو څخه هم دا چې کېږي دا فریم کېږي، نور شیان هم پکښې په نظر کې نیول کېږي. کله ناکله حکومت د هیواد حکومت تصمیم نیسي، هغه چې کله پالیسی جوړي خاصې د اکنامک پرسپکټیو د لحاظ څخه نه جوړي، د نورو پرسپکټیو یا د نور طرفونه یا د نورو فکتورونو د لحاظ هم پالیسی جوړېږي. پالیسی میکر چې دی ما تاسو ته مخکې وویله هغه د خپل پرسپکټیو د خپلو انګلو یا د خپلو طرفو څخه یا د نورو فکتورونو پر اساس جوړي. شاید پالیسی جوړه شي مګر هېڅ روابط په اقتصاد کې ونه لري. هغه صرف په اقتصاد کې شاید هغه تاواني واوسي مګر هغه د نورو فکتورونو دپاره شاید څه شي اوسي مفیده اوسي. نو په دې خاطر پالیسیانې حکومت پالیسیانې جوړوي. که چیرې موږ پالیسي ورکړو اقتصاد پوه ته، اقتصاد پوه خاص د اقتصاد د لحاظه جوړوي. اما که چیرې موږ پالیسي میکر ته ورکړو چې هغه پالیسي جوړوي، مثلا پالیسي میکر یې بیا صرف خپل د مختلفو نورو ابعادو یا د مختلفو نورو فکتورونو په نظر کې نیسي. تاسو ته د اقتصاد پوه او د پالیسي جوړونکي تر مابین فرق وایم. د دې دواړو فرق موږ په څه شي کولی شو؟ د دې دواړو تر مابین فرق موږ په پازیټیو سټیټمنټ اند نارمټیو سټیټمنټ یا په پازیټیو انالایسیس او په نارمټیو انالایسیس باندې کوو. اوس اکنامست څه وایي؟ اکنامست داسې وایي minimum wages law cause unemployment. څه معنا؟ که چیرې موږ تاسې مثال داسې که حکومت راولاړ شي 1500 افغانۍ مقدار هر مزدور ته وټاکي، تر 1500 افغانیو باندې به مزدور ته کمه مزدوري نه ورکوي،
دا چاته وایي؟ دا امپلایر ته وایي. امپلایر هغه څوک دی چې خلک استخداموي. امپلایي هغه څوک دی چې هلته کار ورکوي. نو دلته یو چې سوله دا یو اوس د اقتصاد د نګاه څخه اکنامیست دې ته اشاره کړې ده. که داسې پیښه وسي دا بیکاري سطح نور هم لوړوي. اما دا یو حقیقت دی نه، دا چې څه دی دې ته پازیټیو سټیټمنټ یا انالایزز وایي. دا یو حقیقت دی. مګر و حکومت څه کوي؟ حکومت دا کار کوي د چیش څخه څخه د نورو فکټورونو په نظر کې نیسي، لکه انیکوالټي د غیر مساوات دي، مثلا د سیاسي لحاظ څخه د ټولنیز ډیویژن یا د ټولنیزو تقسیماتو د لحاظ څخه دوی بیا هغه شیان په نظر کې نیسي. نو په دې خطر باندې حکومت دا پالیسي جوړي چې مثلا 500 روپۍ که څه هم دلته یوه ګټه شته. ګټه دا ده چې مثلا د مزدور بیچاره به حق نه خوړل کېږي، یعنې هغه به اکسپلایټ کېږي نه، هغه به تر پښو لاندې کېږي نه، ځکه چې دا حق 500 روپۍ دی دوی ورکوي 200 روپۍ یا 100 افغانۍ ورکوي. نو په دې خاطر باندې دا د دوی دپاره ګټه شته. اما په مجموع کې د اقتصاد د نګاه څخه ده چې دی نوره بیکاري هم ژېږي، یعنې تاوان دی د اقتصاد دغه دپاره. خو حکومت به دا کړنه د دې دپاره کوي تر څو چې وسي خلک خوشحاله ځینې ووسي. په نارمټیو انالایسس یا نارمټیو سټیټمنټ کې دلته موږ د چا نظریه بیانوو؟ دا اصل کې د پالیسي میکر نظریه ده. هغه وایي ګورنمنټ شوډ ریز منیمم ویجز. نو پالیسي میکر بیا د دوی چې دی د دوی نظریات چې دي بیس آن چې دي بیس آن اوپینین دي، د نظر پر ورکولو باندې د دوی نظریات ولاړ دي یا دوی مشوره ورکوي. مثلا ما مخکې ویل چې 500 افغانۍ د یو مزدور مزدوري ده. اقتصاد پوه وایي چې دا تاوان دی، ځکه چې دا قانون نور بیکاري ژږي او دا یو حقیقت دی، حقیقت کې ژږي هم. لیکن هغه بیا څه وایي؟ پالیسي میکر بیا وایي چې حکومت باید د 500 څخه 200 روپۍ ته ورلوړي کړي، یعنې 200 روپۍ نور دې ور اضافه کړي، د کارګر مزدوري 200 روپۍ ور اضافه کړي. په اصل کې دا یو نظریه ده، دا یو سجیشن دی، دا یو مشوره ده. نو موږ وایو چې نارمټیو سټیټمنټ هغه سټیټمنټ ته ویل کېږي رایټ رانګ نه وي پکې کې. دا یو بل هغه چې د بیس آن د اوپینین ده، پر نظریاتو باندې ده. مثلا زه کولی شم چې دا نظریه ورکړم چې د 500 څخه 200 ته ورکول، بل یو بیا راځي هغه زما سره ډیساګري کېږي، موافق نه وي، هغه وایي یا 600 ورکړه، بل وایي یا هغه 500 دي. نو دې ته موږ نارمټیو انالایز یا نارمټیو سټیټمنټ وایي. دا د چا نظریات دي؟ دا د پالیسي میکر نظریات دي. اکنامیست خو ورته وویل چې 500 افغانۍ تا خو ورته وټاکلې، منیمم ویجز لاس د څه شي کوي؟ هغه دې ورته هغه خو ما درته وویلې چې دا نور هم باعث د بیکارۍ کېږي. حکومت تا خو دا کار ورته وکړي نه، اقتصاد یې دلته بالکل په نظر کې نه دی نیولی. اما د پالیسي میکر پالیسي میکر یا د پالیسي جوړونکی چې دی هغه د خپله نظریه یا د خپله پالیسي اگر سره په اقتصاد پسې مربوطه کړې نه ده، هغه بیا نور فکټورونه پکښې نیولي. لکه ما مخکې اشاره ورته وکړه. نو حکومت څه کوي؟ د خپلو کارګرانو تنخواوې یا د خپل کارګرانو مزدوریان ورلوړي. په څه خاطر باندې؟ چې اکثریت خلک شاید په حکومت کار وکړي، نو دوی دلته اقتصاد ته حساب نه کوي، دوی دلته چیش ته حساب کوي؟ د خلکو رضایت او خوشحالۍ ته حساب کوي، د خلکو مساواتو ته حساب کوي. پوه شولاست؟ دلته د خلکو چیش ته د خلکو د سیاسي لحاظه دوی دلته حساب ورته کوي. که سبا انتخابات شول، خلک زموږ د حکومت څخه به ډېر خوشحاله وي، پارټي سیستم یې نه، هغه وایي چې سبا موږ ته بیا رایه راکړي، موږ به بیا په پاور کې راشو. نو دلته دوی اقتصاد کې تاوان وي او د دوی څه شي د دوی دلته په نارمټیو سټیټمنټ باندې دوی تمرکز یې. زه غواړم چې پازیټیو سټیټمنټ یا انالایزس څه شي دي، نارمټیو سټیټمنټ یا نارمټیو انالایزس. موږ وایو پازیټیو سټیټمنټ چې دی هغه بیسډ آن فیکټ، بیسډ آن رایټ اند رانګ، او دا په حقیقت کې هغه شی درته یعنی کوم چې پیښیږي زموږ په شاوخوا باندې، نو صحیح او غلط او پر حقایقو باندې ولاړ. نارمټیو سټیټمنټ یا نارمټیو انالایزس چې دی هغه بیسډ آن د اوپینین، پر نظریاتو ولاړ دی، او چې دی په اصل کې رانګ او رانګ رایټ، غلط او صحیح هغه په دې کې نه راځي. دا یو اصل کې سجیشنز دی، پر سجیشنز یا پر مشورو باندې نارمټیو انالایزس ولاړ دي. پازیټیو انالایزس چې دی هغه ډسکرپټیو دی، او نارمټیو انالایزس چې دی هغه پرسکریپټیو دی. پرسکریپټیو یعنی څه شي؟ یعنی سبجکټیو دی، د یو نفر څخه او بل نفر ته فرق دی، ځکه چې د یو نظریه یو ده، د بل نظریه بل. ډېره مننه.
آباد سرلوړي اوسئ. دعا کوم مه هېروئ.